د میدان وردګ ولایت ګیلاس او زردالو نړیوالو بازارونو ته صادر شول. د لومړي ځل لپاره د میدان وردګ ولایت څخه د ګیلاس او زردالیو میوې د یو شمېر حکومتي ادارو او خصوصي سکتور په هڅو سره هندوستان هېواد ته صادر شول. تقریبا سږ کال د ګیلاسو محصولات تقریبا تر 200 ټنه اوړي. امید لرو چې نور هم زیات شي، ځکه سږ کال الحمدلله محصولات د باغونو ډیر ښه دي او د میدان وردګو ګیلاس هغه هم په داخل د افغانستان کې او هم په خارج کې یو ځانګړی نوم لري او خلک یې ډیر خوښوي. د میدان وردګ ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې نړیوال بازارونو ته د تازه میوو صادرات پیل به د کرنې په اقتصادي پیاوړتیا رغنده اغیزه وکړي او د تازه میوو بیې به لوړې شي. ستونزې اکثر وخت د محصولاتو همدغه وي چې هغه په وخت مناسب بازار نه لري، بازار موندنه یې مشکله ده. خو داسې اوس زموږ د ولایت محصولات نورو هیوادونو ته صادریږي، نو طبیعي خبره ده بازار یې هم ښه کیږي، قیمتونو کې هم لوړوالی راځي. تجارانو بیا له دولت نه غوښتنه کوله چې د سړو خونو نشتوالی دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي او غوښتنه یې کوله چې محصولاتو ته یې بازار موندنه وشي. میوې خو شکر دی ښې دي، خو زموږ تاسې میوه باید چې څونه خارج ته لاړ شي موږ تاسې تشویقه کیږو و دلته په 100 افغانۍ ځي، هغلته مثلا ځي په 40 دلاره. صادرات یک را تورخم بند میشه، 5 روز 10 روزی میوه تازه سردخانه قدر گنجایش نداره، سردخانه بسیار خرد است که مال ما 5 روز 10 روز اوجا جمع کنیم. زمانی که در موتر رای تیلر بار میکنیم در تورخم این مشکلات در واقع مشکل میآید، در تورخم مشکل میآید، 10 روز 15 روز مالای ما اوج استارت میشه تا یک از بین میره. گیلاس و زردالو یا از نازک است، سیب ایناک است خوب است، با سیب ما چند میوه کار میکنیم، گیلاس است، سیب است، انگور است، انار است. همین میوه رو ما به خارج به هند و پاکستان رایی میکنیم. د یادونه ده چې په لومړي ځل خصوصي سکتور او ملي سوداګرو او د حکومت په ګډو هڅو د میدان وردګ ولایت څخه ګیلاس او زردالو بهرنیو هیوادو ته صادریږي.